نبی جگر صاحب رحمت الله علیه خبره کوي کنه وی یو فقیر وی هغه خیر غوښته نو چې کله وی یو باچا په تیرېدل او باچا ته وی چې د الله په نامه را سراکا نو ته وی چې لکه ته زما په بادشاہي کې خیر غواړې ولې ته څه نشي کولی وی نه جی زه پسترګو باندې چې دینو معذور ما او لوندې ما او په قرآن حافظ ما خو پسترګو باندې لوند ها باچا وی ته قرآن حافظ وی رای ولې وی چې ځان سره بوته وی حکم یو چې کړي اورسو وی چې دې په جیل کې واچوي وی په جیل کې واچو ماسختن چې شو بادشاہ ولا راغی چې حافظ صاحب څنګه وی چې رجی خیمه خدا اور زتا په جیل کې واچولم دا وی حکم یو چې یو غټه راوړې وی یو غټه راوړه هغه ته مخې ته کې و د حافظ صاحب چې سحر راځم چې دې غټه نه سره جوړ کړي سره حافظ او که نه دی جوړ کړی وی دا سر بدن کلمو وی هغه وی چې یا خدای پاکا مونږ به ځان له خیر غوښته باچا مونږ ته وی چې د غټې نصر جوړ کا وی سوچ یې کو په دغه سوچ کې دی چې ما سره نور څه نشته خدای یو قرآن را سره دی بس قرآن شروع کو او نن سبا چې څنګه وګدي شپې بس وی چې سار کې ده کنه نو قرآن ټول ختم کړو او په هغه غټه باندې لاس ایخو وی چې څنګه سار بادشاہ راغی کنه وی چې په سیب څنګه چلې وی چې رجی ما سره نور سم نو ما سره دغه یو قرآن و بس ما هغه په دې باندې وی نور خو ما سره څه نشته وی چې وی قتل بادشاہ غټه ته ویرا سرو شوی وا وی چې حافظ صاحب تا سره دومره غټ دولت ته هوتا ته پته نشته تا هغه غټه چې کومه هغه د سرو زرو شوی دا تا سره خودونه غټ دولت ته د خلکو نه د مخلوق نه سوالونه کې نو یاد ساته ګور دا ډیر غټ دولت ته د چا دنیا زیدونو د ګور بالکل مخه پکې تاسو الله ډیر غټ دولت درکړل دي په خلکو باندې غټ بیماری کینسر ایډز او غټ بیماری راشي دا غي په کروڑونو روپے ولګي دولت ټول ختم شي او هغه ته الله صحت ورنکي په دې باندې شکر چې الله مونږه صحتمن پیدا کړی او غټه بیماری راکې نشته